افغانستان کې یو اصل ده چې اکثریت دولتي ادارو کې د جهادي مشرانو عکسونه بندي، خو د قانون او د اصولو لخوا دا ډیر غلط کار ده. ملګرو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې ورته کار په ګوته شوی ده چې د افغانستان د ولس سخت غبرګونونه یې راپارولي دي. راځئ چې دغه عکس د چا ده او ولس ولې غصه شوی ده، دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او له مطبوعاتي دفتره یې په خپره شوي انځورونو کې لیدل کېږي چې د استاد رباني انځور هم په یو دیوال ټومبل شوی ده. ډیرو ته ښایي دا موضوع عادي وي، خو د ډیپلوماسۍ په تولیدي دیره کې چې د بهرنیو چارو وزارت دی، د داسې چې انځور باید ایښودل شوی وي چې د ملت لپاره یې ازادي، تاریخ او یا کوم بل ستر ارزښت ګټلی وي. استاد رباني ته د یو عادي مشر په توګه هر څوک درناوی لري او دغه درناوی ته زه هم ژمن یم، خو د بهرنیو چارو وزارت یا بل هر وزارت کې یا د دا ډول انځورونو او د بې فرهنګۍ او لوېدلې ډیپلوماسۍ ښکارندویي کوي. افغانستان یو لوېدلې ټولنه ده او په دې انکار نشو کولی چې دلته لا هم فکرونه طفیلي دي، خو په لومړۍ درجه حکومتي پوسټونو کې باید دا اصل لږ د موډرن توب رنګ ولري. د افغانستان په ادارو او وزارتخونو، ریاستونو او نورو ټیټو بستونو کې د جنګ سالارانو دود او دستور د کرزي له دورې راپیل شو. هغه وخت افغانستان تازه د مدنیت پر زینو پښه ایښې وه او دومره د نیولې ګوته نه ورته نیول کېده، خو اوس افغانستان د مدنیت په لاره دوه لسیزې مزل کړی ده او په دولتي ادارو کې باید دا ډول انځور سالاری اصل ته د پای ټکی کېښودلی شي. په تیر ملي یووالي حکومت کې ټولې دولتي ادارې په دوه اصلي او لسګونو فرعي انځورونو پوښل شوي وي. په اصلي انځورونو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عکسونه ټومبل شوي وو، خو ډېر نور فرعي انځورونه هم د غوړه مالیو، تعصبګرایي او ځینې نورو لیدلوري له مخې زړول شوي وو. ځینې د ټلوالې د پخواني جنګي مشر مسعود انځورونه په خپلو ادارو کې واجبي کړي وو، ځینې نورو بیا د یو او بل سیمه ییز جنګ سالار عکسونه په خپل ادارو کې ټومبلي وو. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه د حنیف اتمر له ټاکنې سره سم د ده په دفتر کې د استاد رباني عکس څو معناګانې لرلی شي. یو خو ښایي د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د روانو ناندریو لپاره په کومه سیاسي لوبه باندې فکر کوي، ځکه امکان شته چې ولسمشر غني د خپل تیر حکومت تکرار وکړي او له عبدالله سره په حکومت کې د سهامي شرکت دریځ وغځوي او دې سره د بهرنیو چارو وزارت باندې د تیر په شان یو ځل بیا چمبه خښه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ځکه اوس مهم دی چې عبدالله په دې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره ځان ته نړیواله لابي پرې کوي او د ده لپاره د لابۍ آپشن حنیف اتمر نه ښایي د ټیم کوم ځانګړی کس وي. اتمر ته هم په کټ مټ دریځ باندې د بهرنیو چارو وزارت باندې د 15 کلن ماموریت کول اړین دي او هڅه به کوي چې د خپل ځان لپاره نړیواله لابي وکړي او ډېر امکان هم شته چې د 15 کاله وروسته د ولسمشرۍ تاج پر سر کړي، نو ځکه ښایي هڅه کوي چې په لومړیو کې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر چې د عبدالله ځانګړی کس دی او همداراز د ټلوالې باور ترلاسه کړي چې ګواکې ستاسو ترڅنګ یم، خو په هر فکر چې وي په دولتي او په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت غوندې ځای کې د دا ډول تصویرونه لګول د غوره سیاست ښکارندویي نه کوي. د نړۍ په کچه په ټولو هیوادونو کې اصل دا دی چې د هغه کسانو انځور به هره دولتي اداره کې ایښوي چې هیواد ته یې خپلواکي یا کوم بل لوی معنایي برم راوړی وي. په سیمه کې لنډې بیلګې د هندوستان ګاندي او په ګاونډي منافق پاکستان کې د جناح یادونه کولی شو. په کار خو دا ده چې په ټولو دولتي ادارو کې د امان الله خان او یا هم د ستر امپراتور احمدشاه ابدالي انځورونه ځوړند شوي وای، خو لومړنی کس به ځکه ښه وي چې هم د خپلواکي اتل دی او هم په نړیواله کچه ورته کوم حساسیت نه لیدل کیږي. درنو لیدونکو، خپل نظرونه مو راسره په دې اړونده موضوع شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.